السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو څنګه لې امید لرم چې ټول بخیر خوشاله وي چې چرته یې خاط خوشاله او آباد اوسئ دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو د فیسبوک داسې ټریک درخایو چې د فیسبوک کور پکچر چې کوم دی نو زه به فار ایگزامپل ته وښیم چې د فیسبوک کور پکچر څنګه زه به تاسو ته چې داسې به تاسو څنګه جوړوي ما دا فیسبوک کې چې کوم دی پوسټ کړو نو ډیر زیات خلکو په کمنټ وکړل چې را وایي دا به څنګه جوړوي نو دوستانو موږ چې کوم دی په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته دا درخایو چې موږ به دا څنګه جوړو نو بالکل چې کوم دی ډیر زبردست طریقه ده نو ټولو نه مخکې چې کوم دی تاسو زموږ چینل ته اول راغلی نو یاره زموږ چینل فرست اف آل دا سبسکرایب کړئ او ورسره چې کوم د غنټۍ دا نشان دی دغه هم ووهئ دغه پریس کړئ او ورسره د آل والا اپشن دی دا هم ووهئ آل اپشن چې کله هم تاسو ووهئ کنه د چا چینل هم وي کنه نو هغه چې څه ویډیوز هم اپلوډ کړي د هغې نوټیفیکیشن به ټولو نه اول له تاسو ته درځي دوستانو موږ به تاسو ته وایو چې دا اپلیکیشن کې څنګه جوړېږي دا په کوم اپلیکیشن کې جوړېږي نو زه به تاسو ته دا وښیم چې دا به څنګه جوړېږي دوستانو چې کوم دی دغه تاسو به دغه سرچ کړئ څه لیکلی شوي دي HAPPYEASTERDAY2020.com تاسو به دا په ګوګل کې ولیکئ او که په ګوګل کې نشئ لیکلی نو موږ به چې کوم دی دا په ډسکرپشن کې تاسو له درکو نو تاسو به دا داسې کاپي کوئ لکه وګوره څنګه چې زه کاپي کوم دا چې ما داسې کاپي کو زه راغلم دا چې کوم دی یو نی بروزر ته به تاسو راشئ که یو سی بروزر او که اوپیرا میني بروزر چې کوم یو بروزر هم تاسو په موبایل کې لرئ په هغې بروزر به راشئ او تاسو به دلته کې چې کوم دی په ګوګل کې دا ور پیسټ کړئ او لاندې ګو بټن باندې به کلیک کړئ څنګه ګو بټن باندې کلیک کړئ تاسو ته به چې کوم دی دغه شانتې ویب سایټ راشي نو ویب سایټ کې چې کوم دی تاسو به دغه ډاونلوډ کړئ تاسو سره به چې کوم دی په موبایل کې دغه پکسارټ ویم خو لږ خیر چې کوم دی دغه پکسارټ کې دغه آپشن نشته کوم چې زه تاسو ته به درښایم نو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې په دې څنګه کلیک کړئ دغه دې کې چې کوم دی دغه دی هغه به ځان له ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن دی دا به ډاونلوډ کړئ چې څنګه تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ زه تاسو ته درښایم چې تاسو به څنګه جوړوئ نو دوستانو تاسو به راشئ پکسارټ اپلیکیشن ته تاسو مخامخ یې اوپن کوم او بالکل چې کوم دی ویډیو سکپ نه کوي بیا به پرې نه پوهېږئ تاسو ته دا درښایم ښه دوستانو دغه پکچر چې کوم دی دا به تاسو دغه شانتې جوړوئ نو دغه پکچر به هم تاسو له په ډسکرپشن کې لینک درکم لینک باندې چې څنګه تاسو کلیک کړئ همدغه چې کوم پکچر دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ دا پکچر چې تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ هغې نه پس ته به تاسو راشئ د خپل فیسبوک پروفایل ته او د خپل فیسبوک پروفایل ته چې څنګه تاسو داسې راشئ دلته نه به یو سکرین شاټ واخلئ چې څنګه تاسو دا سکرین شاټ واخیستو نو بیا به تاسو واپس دې پکسارټ ته راشئ پکسارټ نه پس به چې کوم دی تاسو ټول دې خوا راشئ اوور دیزې کې لیکلي دي ایډ فوټو وایي مطلب چې تصویر پکې ایډ کړئ نو دغه ما سره هغه سکرین شاټ و هغه سکرین شاټ پکې دغه دی زه ایډ کوم ټیک شو جي هغه سکرین شاټ دغه دی ما ایډ کو دا دي دوه راغل یو به پکې دا دي زه راواخلم او لږ شانته به یې کټ را کټ کړم چې دا فالتو ایسي ته نه زه دا دي کټ کړم تاسو به مخامخ کوم بالکل دوستانو زبردست طریقه ده وګورئ تاسو مخامخ مې داسې دا به دا شانتې راولي ټیک شوه دغه شانتې راوستو نه پس په لږ شانتې داسې راولي چې بالکل صحیح راشي ته هم پته ولګي خیر ښه د هغې نه پس ته به تاسو څه وکئ تاسو به چې کوم دی دې خوا راشي دا وګورئ لاندې تاسو ته ښکاري دا بلند والا طریقه تاسو ته ښکاري بلند باندې ما کلیک کوم دلته سکرین هم لیکلی شوی او ملټیپلای هم لیکلی شوی دی او ډارکن هم لیکلی شي او دا چې کوم دی وګوره د دنیا دی تاسو ته به ښکاري امید لرم چې تاسو به دا ښکاري نو دوستانو وګورئ څومره تاسو دا داسې کوئ بالکل دا داسې به راځي نو وګورئ بالکل ډېر ښکلی زبردست طریقې سره دا جوړ شو دوستانو بالکل امید دی چې تاسو به دا خوښ شوي او دا سیف کوئ او دا خپل چې کوم دی کور د فیسبوک کور فوټو باندې دلته کې دا لګولی شي څنګه چې ما دلته کې دا لګولی دی نو بالکل دا تاسو لګولی شي نو ډېره زبردست طریقه ده خو د اپلیکیشن چې کوم پکسارټ دی دا به تاسو چېرته نه ډاونلوډ کوئ دا به تاسو د دې ویب سایټ نه ډاونلوډ کوئ دا به تاسو سرچ کوئ په ګوګل کې دا چې څنګه تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ نو تا چې کوم دی په پهلنۍ پوسټ به راسي پکسارټ والا هغه به تاسو چې کوم دی هلته نه ډاونلوډ کړئ نو که دوستانو ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ورسره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله مو ښاد او آباد لره الله حافظ